السلام علیکم ستړي مستي. نن پنجشنبه د 1403 هجري شمسي کال د میزان د میاشتې په 20 نیټه چې د 2023 کال د اکتوبر میاشتې د 18 نیټې سره سمون خوري. د سکون رادیو او خواله رسنیو څخه مو د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه ته هرکلی. زه کرم خان سمسور یم. له ایران او پاکستان سلګونه زره افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنري یا UNHCR په خپل تازه خبره کړي راپور کې لیکلي چې د روان زیږدیز کال په لومړۍ نیمایي کې له ایران او پاکستان سره باندې 1540 زره افغان کډوال هیواد ته راستنه شوي دي. د راپور لمخې په دې موده کې له پاکستان 150 زره او له ایران 430 زره کډوال هیواد ته راغلي دي. په راپور کې راغلي دي چې ایران او پاکستان د مهال د سب باندې 8 میلیون افغان کډوالو کوربتوب کوي. یاد نړیوال سازمان وایي چې افغانان سږ کال د نړۍ د کډوالو تر ټولو ډیر نفوس لري چې د سوریې له وګړو هم مخ ته شوی دی. د صنعت او سوداګرۍ سرپرست وزیر نورالدین عزیزي افغانستان ته د چرګانو د غوښې د واردولو د بندېدو خبر ورکړی دی. عزیزي ویلي دی دا معلومه نه ده چې له برازیل څخه وارد شوي چرګان حلال دي که حرام. د نوموړي په خبره خلک برازیلي چرګان په شک سره خوري، نو له همدې امله پرېکړه شوې ده چې له بهر څخه نور د چرګانو غوښه وارده نه شي. د سرپرست حکومت ویان په خپل ایکس پاڼه په یو لیکلي بیان کې ویلي چې په افغانستان کې نوی بس موټر تولید شوی دی. هغه نور جزئیات نه دي ورکړي، خو لیکلي دي چې ډیر ژر به په اړه افتتاحیه مراسم ترسره شي. د اسیا د ایمرجنګ سیالۍ سبا په عمان کې پیلېږي. د ځوانانو اسیا جام کرکټ سیالۍ سبا ورځ په عمان کې پیلېږي. په دغو سیالیو کې د افغان افضلیان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړۍ لوبه سبا ماښام 6:30 بجې له سریلانکا لوبډلې سره ترسره کوي. افغان لوبډله به د اکتوبر پر 20 خپله دویمه لوبه له بنګلادیش الف لوبډلې او دریمه به په 22 له هانګ لوبډلې سره ترسره کړي. د یادولو وړ ده چې د دې سیالیو نیمه پایله به د روان اکتوبر میاشتې په 25 او پایله به پر 20 ترسره کیږي. اسرائیل د حزب الله پر مرکزونو بریدونه کړي دي. د اسرائیل په دغه بریدونو کې ډیر شمېر ودانۍ ویجاړې شوي دي او د لبناني ښاروال هم وژل شوی دی. حزب الله د لبنان په جنوب کې ډېرې برخې په واک کې لري او د لبنان په پارلمان کې د سیاسي څانګې استازي هم شتون لري. دا و د سکون رادیو د خواله رسنیو څخه د نن ورځې لنډ او مهم خبرونه. تر بیا د الله په امان.